السلام علیکم ورحمت الله. و یو لوی شرکت و په دې شرکت کې ډیرو زیاتو خلکو کار کولو. په دې کې یو انسان و د انجینرانو مشر و، په اصطلاح باندې سینیر انجینر و. دی تقاعد شو او خپل حقوق یې وغوښتل د شرکت د مالک نه. مالک د شرکت ورته وویل چې ته آخري یو کور جوړ کړه، ډیر زیات کورونه دې جوړ کړي، ما ته ډیر اپارتمانونه دې جوړ کړي، آخري یو کور جوړ کړه، دغه نه وروسته بیا حقوق به دې درته درکړم. وایي چې ښه صحیح ده. انجینر لاړو، خپل ټیم سره کېناستو او کور یې ډیزاین کو او په جلا جلا باندې جوړ کو او کلیان یې وسپارلې شرکت مالک ته. مالک د شرکت چې کله کلیان یې واخیستې بیرته ورته ورکړې چې انجینر صاحب دا کور د تا دپاره ډالۍ شو. وای انجینر خفه شو، دا مې څه کړي؟ د کور خو مې صحیح نه دی جوړ کړی. که زه خبر وای چې د کور زما دی نو دا به ما په ډېر ښکلي انداز باندې جوړ کړی و. زه خو خبر نه وم. ډېر سخت خفه شو. وروڼو او خویندو، زموږ لمنځونه، زموږ روژې، زموږ صدقې، زموږ نیک اعمال، زموږ خبرې، زموږ تعاملات، زموږ کړه وړه ټول زموږ دي. د آخرت پر ورځ باندې خدای نخواسته بیا داسې نشي چې بیا زموږ لمونځ قبول شوی نه وي، یا روژه قبوله شوې نه وي، یا نور عبادات قبول شوي نه وي، زر زر لمونځ کړی وي، روژه ته هغه خپل حق نه وي ورکړی، هغه ذکر چې کوم کوو هغه حقیقي حق ورته نه وي ورکړی. نو بیا خدای نخواسته بیا داسې نشي چې مونږ ووایو چې کاش کی ما ښه لمونځ کړی وای، کاش کی ما ښه روژه نیولې وای، کاش کی ما خپله صدقه پټه کړې وای، او کاش کی ما داسې کړي وای، کاش کی خپلو خبرو ته زه متوجه شوی وای، کاش کی زه خپلو کړو وړو او خپلو تعاملاتو متوجه شوی وای. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر څه چې موږ تاسو کوو دا به د الله سره ګورو، خو راځئ چې په د خپلو کارونو کې کوالټي مراعات کړو، په د خپلو کارونو کې کیفیت ته متوجه اوسېږو. څنګه لمونځ کوو؟ آیا زموږ ستاسو په لمانځه کې خشوع شته، عاجزي شته؟ موږ د الله سره خبرې کوو. اهدنا الصراط المستقیم، د خدای جل جلاله نه مستقیمې لارې غوښتنه کوو. آیا موږ متوجه یو؟ دغه د عبرتونو نه ډکه قصه نن ما اورېدلې وه او غوښتل مې چې تاسو سره یې شریکه کړم. السلام علیکم ورحمة الله.